بسم الله الرحمن الرحیم. نن د کتاب الشرکت دوام سباق تا و اما شرکت الغینان و هر چه شرکت الغینان دا پتن عقدو بیاداغا منعقد کیږي جاری کیږي علی الوکالت دون الکفالت په وکالت باندې نه په کفالت باندې. وکالت دا معنا چې یو شریک کیما خریداری وکړو اغه خریداری شه نیمه خریداری د زونده پرشلا و نیمه خریداری د اغبل ملګری د پرا شلا اغ تدایل کا وکیل جوړ شو و دته خریداری وکړه و کفالت دامانا چې د باندې کسب پیر و وشته به هغه پیر نیم په دشي و نیم په اغبل ملګری شي ځکه چې هغه د پرا کفیل یاده کفیل معنا ضامن. اچھا شرکت الغینان ویلو تویای نایدو اغراس کول ویلې چې په دغه شرکت شه د کفالت نه اغراز وشي ځکه دغه شرکت غینان نو یعنی وکالت به وی پشه و کفالت به نه پشه. شرکت غینان سے وی وکالت وی یعنی یو کس خریداری وکړه اس په نیمه خریداری نیم سامان و د پورای و نیم اقبل شریک ته پورای او کچره قرضا په وسته قرضا به خالی دی چې چا سودا بل سړای وی کفیل نه دی د قرضه. شرکت مالی دوام قسم شرکت غینان دا مطلب یہ دا چې دوا کسان په تجارت سے گاټ شي مثلا د غنم په تجارت سے دی گاټ شل په دغه شرکت سے هر یو شریک چې کیم سامان وکړو ایک سامان سے دای بل چا د پورا وکیل یا جوړ شي واغه نیمه خریداری دای اقبل انډیول د پورا وکړو نو نیم سامان د دشه نیمه د اقبل شریک شو. البته په دغه شرکت سے کفالت ولا شرط نشیدو شرکت غینان سے د کفالت ولا شرط نشیدو یعنی په دغه دوه کسونه سے یو کس یا د بل سړی د نقصان او د قرض ذمہوار نه ده چا سودا کړی نقصان دی غي قرضا به د هغه په ذمہوي چې چا قرضا کړی از د هغه به خپل حل اس چا چې قرض وخسته خو شرکت ته پورا ده اس هغه وضاحت به بیا روان ده او دا شرکت مسلمانو د کافر په میان شاکه دلاشي بالغ و د نابالغ په میان شاکه دلاشي آزاد و د معزون غلام په میان شاکه دلاشي و شرکت مفاوضه چې ادا سينو هغه د غلام او د آزاد په میان شنه شکه دلا د مسلمانو د کافر په میان شانه شکه دلا بچي و د بالغ په میان شانه شکه دلا واکل و مجنون په میان شانه شکه دلا و یصح التفاضل دغه ته وایي چې یو سړی په بل نه زیاته برخه وچای و یصح التفاضل فی المال وصای کېږي زیاتی کول په مال شه و یصح ان یتساویا فی المال و دا یا صحیح دو چې دی دواړه برابر شي په مال شه تساویا یتساویو مساوی ہونا برابر و یتفاضل فی الربح و دا یا صحیح دو چې دی دواړه په مال شه برابر شي و اتفاضل و زیاتای روشی فی الربح منافع شه ربح منافع ته وایي ګټه. شرکت غینان شه د شرکت مفاوضه غوندې مول و منافع شه برابر کېدل ضروری نه دی بلکې د یو شریک مول کم وي او د بل زیات وي یا د دواړو مول برابر وي دغه رنګ په نافع شه یا د چاته د کم نافع ملاوېدل شرط وي چاته د زیات نافع ملاوېدل شرط وي. مثلا شریکون دا فیصله سره وکړو چې د پلونای سړی چې دا قابل دا ذهین دا مهنت زیات کوي دته د خپل مهنت په سلاشه دوه حصے ملاويږي و د بل بندې د کاروبار بوج کم دا اختوي یو حصہ ملاويږي نو دا غیا صحیح دا صورتینه د په شرکت غینان شهر درینی و يجوز ان يعقدها كل واحد منهما و دا غیا جایز دی چې دی عقد کو هر یو د دوزخه به بعد ماله دون بعدن په ځنه مول سره کا شریکای نه ځخه هر یو کس خپل ځنه مول شرکت ته وچای دا غیا درسته ده. مثلا د چا څنګه 2 لک روپیې دي په دغه شه د 1 لک روپیې شرکت ته وچولې او باقي 1 لک روپیې د ځون څنګه کښې دا جایز ده ولې چې شرکت غینان شه د دوړې شریکونه برابر مول ضروری نه ده ولا تصح ونسای کېږي شرکت غینان الا بما بینا مگر په هغه شرایط سره چې موږ بیان کړی دي ان المفاوضات یصح به چې په کومه شرایط سره مفاوضه صحیح کېږي س
وضاحت یې په دغه عبارت شوی کو امام قدری وسو وضاحت یې په دغه ځای پرېږدو چې حکیم مې په شرکت مفوضه شه بیان کړی دي هغه په ذهن شروع ولا چې هغه شرایط سره شرکت غنانیه صحیح کړي او دغه نه د مراد ده چې شرکت مفوضه په درهم دنانیر و رایج الوقت سکه سے صحیح کده و چې خلق کیمه اشیاء شه کاروبار کوي د خلک رواج وی لکه خلک چې درهم دینار نه و سره بيدی د سره در خسته و سره کاټي هغه قسم کیسه په شرکت غینان شه یادو مطلب دا ده نه ويجوز ان يشترك ودغه جایز ده چې دې دوړې شریک شي ومن جهت احدهما دنانیر و د یو د طرفنا دینار او چول شي شرکت ته پورا ومن جهت الاخر دراهم و د بل د طرفنا دراهم او چول شي دراهم د سپینه زره روپیه دینار د سره زره روپیه دوا شریکون سره ګډېږي یو کس دینارینا وچای و بل کس دراهم وچای اس دواړه چونکه په سامانیات سے برابر دي په دواړه سودو کې دلاشي دواړه کرنسی دي نو دالکا گویا یو جنس تا نو دا صحیح ده د احناف په نسبت په ډېر احکام شه درهم او دینار دا د یو جنس په درجه شه منل شوی دي ځکه د زکات په باب شیا درهم د دینار سره ملاو کول شي او دینار د درهم سره ملاو کول شي ٹھیک شته نو دې سره په دغه معاملات شاد د جنس واحد معاملات کېږي ومشتراه كل واحد منهما للشركه و کیم شای چې وک د دوه کسونه ځخه هر یو دوه کسونه ځخه یو کس د شرکت ته پر چې څه یا وکړل یعنی خرید یې کړل ټولې به سمانه هي خریداری خو یو کړل خو شرکت ته پر یو کړل هغه خریداری شه نیمه حساب اقبال یادو هغه قیمت به دای پر کای شرکت غنان شه چا خریداری وکړل هغه قیمت به دای پر کای ویلې چې هغه بل کس د زمان ذمہوار نه ده کفیل نه ده د سره خپل نیمه حصہ خوشتا کنه نیمه پیسې خو دی غاډې دی کنه اس دا داسې صورت ته چې دی یا دیناری نه دراهم سره غټ کړي نه دی وزي کړي نه دی ایک سره هغه خپل پیسې دی په هغه خپل پیسې خریداری وکړه ایسو په خریداری شوی دای دغه خرید قیمت خپل پیسې لګای یعنی بایع د قیمت مطالبه د مشتری نه کوي هغه شریک چې دا سودا کړی چې دا خرید کړه دا اس مزید بیا ته وګورئ ثم يرجع على شریکه بیا ودای رجوع کو په خپل شریک باندې چاکیم د سره ادوام شریک ته به حصته منه په حصے د سامان سره وې کو په خپل پیسې د خپل حصہ هغه قیمت به بدای بیا د اغنا ارواح دی پېښلوستا و اذا هلاك مال الشرکت و هر کله چې هلاک شو مال د شرکت او احد المالین یا یو د دوه مول ځخه کا پسې صورت وو چې دواړه کسونه مول سره غټ کړهو په یو ځای پرېتو ټول مول هلاک شه لیا یو کس مول د یو کس څنګه پرېتو د بل کس مول د بل کس څنګه پرېتو اس د یو کس نه مول هلاک شه او دی عقد کړه د خبره سره په ها کړی دو دمر پر کمان د مودا او ابل دول چې مثال د مو سره دمر چنه دي اس نوم پوش دغه د تجارت شرکت ته پراشله اس کا هغه یو کس څنګه هلاک شله یو کسانګه کی مول هلاک شو قبل ان یشتری یا شیئا مقصد دینا چې دی په غمول بند څه خریداری کړی و بطلات شرکت او باطل شرکت تفصیلی دادا چې د شرکت ټول مول هلاک شو اس خو ظاهره دو چې مول پوتې نه شو شرکت په پس شو شي خریداری او په کشي کېږي شرکت خپل ختم شو بل صورت دادا چې دواړه کسونه اس راسه د غمول خپل شته راو غټ کړه نه دا و نه څه شای پکړه دا قبل ان یشتریا مقصد خریداری نه چې د یو شریک ولا مول هلاک شو ایس یا شرکت ختم شو ٹھیک شلا و ان اشترى احدهما بماله شيئا کایو کس وخست په خپل مول سره ست شای خریداری وکړه په خپل مول وهلکا مال الاخر بعد الشراء وهلوک شو مول د خپل سړی ورسته د خریداری نه خریداری وکړه خریداری نه بعد د بل سړی مول هلاک شو فل مشترا بینهما ایس چې دا کیم شای خرید شو دا مشترا دیرا په فتحه سره صيغه اسم مفعول دو جو چیز خریدی گئی ہے اس چې دا کیم مشترا شای دا د په میوز د دې شه شریک شو اجي سبدا سے صورت تا چې د سره مول دا و د سره مول دا سره په یو ځای سره ګټ کړه نه دا د څه خریداری وکړه په خپل مول باندې خریداری وکړه هغه سودا یې وروړه
بعد از شراء ورسته د شراء نه دوله مول حلوک شو شرکت خو یې مخ نه کړه دا خریداري وکړه خریداري نه بعد د مول حلوک شو دا مطلب نه چې دای وته نه خریداری شوی دو هغه نه بعد د مول هلاک شو د مول چې هلاک شو په دغه خریداری شه د سړی حساب دا مطلب چې کوم شای د کړه دا د په خپل مول باندې کړه دا په یخ شه د حساب شتا فل مشترا بینهما از د خرید شو شای په میوز د دې دوړه شه دا علا ماشرتا په ایک بنیاد باندې چې هغه دی پلانه سره پټه دلی دي شرط کړی دي و یار جو غلا شریکه هي اسکړه خو د سړی د خپل پیسې دا یو رجوع کو د خپل شریک باندې به حیثیت هي من ثمنه او خپل حصے د سامان سره د خرید باندې چې کیمه پیسې درې دلی دي دغه پیسې نیم قیمت به دای دته نه و ویل چې د خریداری په شرکت شه شوې ده و يجوز الشرکت وان لم يختلط المال دینه دوغه شیخ خلاص کړه چې و جایز دا شرکت اگر کا دیه سره ګټ کړه نو یا مغلو د سره چنه دی د سره کورکمان دا سره وی ویل چې مو سره یې من چنه دی تجارت وکړای دوه ول چې مو سره یې من کورکمان دا اس دیه د مول سره ګټ کړه دا دوه مول د سره پرتا دوه مول د سره پرتا تر په یو ځای کړه نه دا خبره کړی دی بس اس خبره چې دو اعتبار پیغه دا شرکت جایز ده و جایز ده شرکت اگر کا دیه ګټ کړه نو یا هغه خپل مول هر سړی مول په خپل قبضه شده شرکت اعلان شه دغه خبره گنجائش ده د شرکت دارومدار په تصرف باندې ده چې کیم شریک یا غوړي و خریداری وکړو هغه خریداری نیم قیمت و په دوړې میون شه تقسیمېږي نیم قیمت و دای پر کای نیم قیمت و دای پر کای په دغه مناسبت سره د شرط مطابق و نفع یا تقسیمېږي ٹھیک شله نیمه نفع به د یووي نیمه به د بل وي د غرانګه کتوان وشو نیم توان به د یووي نیم توان به د بل وي نو د مال میلاو کوله خاص ضرورت نشته دا تفصیل د احناف څنګه ده امام شافعی صاحب امام ظفر صاحب څنګه دا خبره ده چې شرکت شوی دی واړه کسون مول یو ځای تکای بولوي یو ځای تکای ولا تصح الشرکت ونس صحیح کې شرکت غنان اذا اشترط احدهما دراهم مسمات من الربح چې هر کله شاد کړل شي د یو کاسته پورا دراهم نه مولي شوی د نافنه چې یو کاسو تویای چې په نافه شوی پهلا 200 روپیه د مووي اغه نه بعد هغه نافه تقسیمېږي علی صاحب دا شرط کې باطل ده کا شریکین زخه یو کاس د بل را زماندی سره مخصوصه نفع زون د پورا شرط کی نو په شرکت سے دا خبره جایز نه ده مثلا دا شرط یو لګو چې د نفع زخه اولینی 200 روپیه موترو کوي باقی چې کیمه پته کې هغه نیمه وي نو د دغه شرط سره شرکت جایز نه ده ولې چې کدای شي چې په شرکت چې نفع دمره کم او شي چې خالد هغه 200 روپیه برابر شي به هغه غریب دغه سه انتظار کوي دغه سه پته کې نو شرکت سے د دغه گنجائش نشته ده ولکل واحد من المفاوضین و شریک العنان د مفاوضین د شرکت مفاوضات چې ملګری دي شریکون دي و شریک العنان دغه نه مراد چې د شرکت عنان کې ملګری دي هغه د پورا دا جایز ده ان یبدغ المال بدعت دغه تویای دی خو مول سره ګټ ک دوه کسونه شرکت عنان شه یا په شرکت مفاوضه شه مول یې ګټ ک اس چې مول یې ګټ ک اس یو کاس بل چاته مول په بدعت ورک او بدعت باندې مول ورکول دغه تویای حاجی صاحب چې تو دای په شرکت سره ګاډ وستا اس تو یو بل چاته دی ویل چې دا مول زدر کاو زم مل کزت لاین شون ته بالا دی ته تعلقات ډیر دي سوی دشتا دا ته پینځم مل شکرتاو تو ته د دمرا لږه درکاو ته بدعت دغه کړل شرکت د مو دی شرکت د تو دی او په د میون څخه ګټه د پورا چستی د پورا تیزی د پورا دا هنر وکي چې اخ کاسنا چار وکړي اخ ته سامان ورک چې دا په پینځم شرکت خرڅوا نو دا جایز ده ته تصویر کړه هو مشترک نه ایوب دغه ځکه خو یای چې دا جایز ده چې دا جایز ده چې دای په بدعت باندې مول ورکو و يدفعه مضاربتن و ورکو چاته مول په مضاربات باندې مضاربات دمنه او مضاربات سے د یو کس مولوی د بل کس محنت یو کس مولوی د بل کس محنت بیا چې کیما منافع وشي هغه منافع ته دی پلنا شرطي شای چې را نیمه نیمه وي
یا وې دا مهنت ول چې دا دغه یور دا تکړه دا ستړي ډیره کوي دغه ویل شي ډیره ورکو به څه ده دوی درې ماده ده چا سرمایه ده دغه ته مضاربه وي نو د شرکت ولادت ملګری چې دا په مضاربات بل چاته مول ورکوای شي و یو اکلو ودای وکیل جوړوای شي بل سیک من هغه سیک یتصرف فيه چې دای تصرف کو په مول د شرکت شي بل چاته مول ورک چې دا مول مې درک چې سیا پرسي کا خرڅول پرتل خرڅوای کا په پیسې باندې توتا خریداري مل د لا بل شای په کوا چې پاورا شوی ها دا تصرف دای کوي شي و يرهنو ودای چا څنګه رهن یاش دلاشي په د قرضا ووستلا ازای هغه مول په رهن څخه غناو سره کېږي چې دا په ضمانت څو خپل موته د ما پیسې ورو کومه 50 کې په غاڼه و یسترهنو ودای یا پر هن شو خستای شي شای و یستاجر الاجنبی علیه ودای په مزیره باندې بل اجنبی پردای سره یا لګوي شي و یبيع ودای خرڅوي شي په نقد یا په قرضا سره یا یعنی کیم اختیارات چې په تجارت سے کور ارسی هغه ټول کوره اختیارات دغه دوه شریکونه شه هر یو ته حاصل مطلب یې دا ده و يده فی المال ید امانتن و لوز د شریک دوا شریکون دی اجي سیب دای و دای دا شریکون دی اس لوست د مول یې دوه شه گاډي شادالیا ګوشي مول پرتا خو د په لوست چې سدي د امانات دی دا لوست امانات دا مول د ددا اې د څنګه پرتا خو د شرکت نوم یې پکړه دا کنه ایس د مول د څنګه امانات پرتا ام په دغه شنیمه حصہ د دی یادو هغه رنګ د څنګه چې کیما مول پرتا هغه شنیمه حصہ د دی یادو د دې حصہ څنګه امانات پرتا دو امانات یې ځکه ول چې کچره د حصہ وسوي زدا د یو کاسنا یا دنه وسوي زدا کنه یا زلزلہ وشلا زلزلې سره ته وان ورسېد امانات چې هلاک شي به دای زمين نه زمان نه پرځي دای به توان نه پرېږي دا امانات یې څه کوي چې د څنګه د مول هلاک شو د دې زیاتینه بغیر د فعل سره نه بلا اسمنی کانډه پر پریوتا اس دای د توان زمين نه دای نقصان نه پرېږي د لوس د امانات قبضه دو و اما شرکت الصنائع و هر چه شرکت صنایع ده صنایع جمع دو واحد ده صنعت یې کاریګری لکه دوبی وینزل کای یا رنگریز هغه خطه ترنګینا ور کای دا خو د دوا په توبه شوی ورته کنه به شمار مثالینا مشتو سوي ور کوي شي د شرکت دریام قسم شو هر چه شرکت صنایع ده پس ادا د فن خیاطان و صبغان خیاطان تصنیات و دوا درزیون صبغان دوا رنگ سوزون یشترکان مشترک شي دی سره ګډ شي اعلی ان يتقبل الاعمال په دې خبره چې دی وی کورینه ارنسی دوا درزیون ګډ شل دای سره ویل چې خطه یا وخله خلکنه زوا وخله ګنډي وی ګډا چې کیما ګټلې وی امه پنیمای یا یو درزی دا یو رنگ سوز دا سره ګډ شل سره ویل چې کورینه وخلی ته د رنگ د پورا کپڑے وخلا ته د ګنډلې د پورا کپڑے وخلا رنگ زور کا ګنډای ته کور په ګاډا کای امدن لما په ګاډای دغه ته شرکت صنایع وی یعنی کاریګر چې شرکت کای داغه جایز ده یش طریقانه غلا ان يتقبل الاعمال دی سره شریک شي په خبره شي چې دی وی کورینه نسی ويكون الكسب بينهما وكسب یعنی غټلې وي د دې په میون سره په گاډاوي ويجوز ذلك او دا جایز دی وما يتقبله كل واحد منهما من العمل و د دې دوه ځخه هر یو چې کیم کور یا ونسي يلزمه على ذمري په د بند یا ويلزم شريكه ولا ذمري په خپل شریک بند یا یو کس کور ونیو هغه کور په دیاله دیم شو او په دیاله دیم شو فإن غمل احدهما دون الاخر پس کچره یو کس کور وکو نه اغبل فالکسب بینهما نصفان بیا ګاټا په میو د دیشه په نیمادو ولې چې دی خبره کړی دغه شی باندې خبره سره کړی دا شوی ایشلوسا